د هانګ کانګ له اورلګیدنې ژوندی وتلی کس بي بي سي ته کیسه کوي. وایي فکر مې کاوه چې مرم، تښتېدلی نه شوم. کله مې چې څوک اتل بولي نو زړه ماتی کېږم. هغه شېبه نه د اور لګېدو زنګونه وکړنګېدل او نه یې د مړ کولو فوارې چالان شوې. هیڅ هم نه و. د اور لمبې مې چې ولیدې نو داسې مې احساسول لکه لومړی ځل چې خپل مرګ په خپلو سترګو وینم. ما ویل مرم خو هسې هم. نو ملګرو ته مې وویل چې د اور لمبې په رانږدې کېدو دي، تاسې په ځان پام کوئ. که په ما څه وشول او ومو نه موندلم نو کورنۍ او بچیان مې په تاسې سپارلي. مور مې هم هغه شېبه زنګ راوکړ چې ته ښه یې، هماغلته یې. ما په ارامه ځواب ورکړ چې زه ښه یم، اور وژونکي مې ژغوري، خو اوس ډېر نشم درسره غږېدلی، ځم. دروغ مې ورته وویل، خو چې اړیکه مې پرې کړه نو په ژړا شوم. داسې مې احساسول چې مړ کېږم او تښتېدای نشم، نو همدلته باید ځان خوندي کړم. په دهلیز کې مې غږونه واورېدل. یو ځان پاک مې لوند کړ، خپلې خولې نه مې چاپېر کړ، په بیړه مې ور خلاص کړ او ووتلم. په ځان ووېرېدلم. بیا مې غږ تر غوږ شو چې مرسته یې غوښتله. نو ما هم ور چیغه کړه چې راشه، دلته راشه. اوس مې چې څوک اتل بولي نو زړه ماتی کېږم، ځکه چې دوی نه پوهېږي چې هلته به نور خلک هم وو چې ما ژغورلی شوای. هیله من یم چې دا پیښه وڅېړل شي او تر شا یې پروت حقیقت معلوم شي.